په کندوز ولایت مقام کې د خیریه مؤسساتو د ښې همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوه. یاده غونډه کې د مؤسساتو مسؤلینو د شفافې سروې ډاډ ورکړ. د اسلامي امارت سیمه ییز حکومت مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې د بېوزلو کسانو شناسۍ کې له دوی سره همکاري وکړي. په همدې مهال د مؤسساتو مسؤلینو ته د کندوز سیمه ییز حکومت مسؤلینو د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. له دوی څخه یې وغوښتل چې هر ډول بیړني حالت کې هیوادوالو ته خپله همکاري ورسوي. په کندوز ولایت کې د غصبي ځمکو کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د فعالیتونو څخه را په دې خوا 42,000 جریبه امارتي ځمکه له غاصبینو راګرځولې او هغه غاصبین چې یا د ځمکې یې غصب کړې وې د قانون منګول ته سپارلي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي د سیمه ییز حکومت د یادو امارتي ځمکو د راګرځولو هرکلی کړی او له مسؤلینو د پاتې امارتي ځمکو په راګرځولو ټینګار کوي. په کندوز ولایت کې د کوچیانو په سیمو کې د لیک لوست د کورسونو جوړول. د سرحدونو قومونو او قبایلو ریاست مسؤلین وایي چې د کندوز ولایت د پوهنې ریاست په مرسته 18 صنفونه د لیک لوست د دې ولایت په بېلابېلو کوچنیشینو سیمو کې جوړ کړي دي. په دغو کورسونو کې به 600 تنه زده کړې وکړي چې په اوسط ډول به یې عمر له 10 کلونو تر 45 کلونو پورې وي. د رکشا د غلا په تور د 2 تنو نیول کېدل. د کندوز امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر وایي چې امنیتي ځواکونو 2 تنه د دې ولایت پر استخابات سیمه کې د رکشا د غلا پر مهال نیولي دي. یا د نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی. له ابتدایي تحقیقاتو وروسته به اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جنایي جرمونو کچه 0 ته راټیټه شوې. له امنیتي ځواکونو څخه د لا هڅو غوښتونکي شول.